قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. تیمورشاه کمال یم، د پیاوړي لیکوال، د شاعر او کتاب په سلسله کې لکه څه موده وړاندې چې ما د نصیب الله سیماب صاحب پر کتاب تاسو ته تعارفي وینا کړې وه. په همدغه سلسله کې پیاوړي لیکوال نن بیا تابعه کړې ده. زموږ د نن شاعر دی ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب. تر ټولو لومړی به زه د اسیر صاحب بشپړه پیژندګلو تاسو سره وکړم او بیا به د ده پر شعري او د تذکرو پر اثارو باندې ویناګانې وسي. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال د تیرو 28 کالو څخه د پښتو ژبې او د پښتانه قام خدمت ته ملا تړلې. په همدغه بهیر کې په وار وار باندې پیاوړي لیکوال د سویلي پښتونخوا ځوانان او مشرانو شاعرانو باندې بېلابېلې خپرونې کړي دي او په خواله رسنۍ چې څه وخت لا نه وې راغلي، نو پیاوړي لیکوال به د نوو او زلمیو شاعرانو پر کتابونو باندې تبصرې په چاپي رسنیو کې کولې او د هغه لیکوالو او شاعرانو حوصله افزایي یا ډاډګیرنه به یې کوله چا چې به پښتو اثار چاپ کړي وو. نو په همدغه بهیر کې دغه ټول کتابونه چې موږ یې له دې پسه تاسو ته معرفي کوو، دا باندې بشپړه په تیرو 10 کالو کې بېلابېلې تبصرې هم سوي دي او ادبي جاج یې اخیستل سوی دی. خو پیاوړي لیکوال دغه سلسله فقط د دې دپاره شروع کړې ده چې په تیره لسیزه کې چې کوم کتابونه چاپ سوي دي او په چاپي رسنیو کې پر هغوی باندې تبصرې سوي دي، د هغه د دویم وار د تازه کولو دپاره او د نوي نسل سره د هغه شاعرانو متعرفه کول یا پیژندګلوي کول چې خپله ژبه وپېژني، خپل کتابونه وپېژني، خپله پښتو وپېژني، خپل شاعران وپېژني او خپل لیکوال وپېژني. نو په دغه بهیر کې نن موږ ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب ته ځانګړې کړې ده. عبدالباري اسیر د لاجور خان زوی، د پایو خان لمسی، په 1942 کې دې فاني دنیا ته تشریف راوړی او پر 23مه روزه 22 جولایي 2014 کې یې له دې فاني دنیا سترګې پټې کړې. عبدالباري اسیر صاحب محترم د خپل قام دپاره، د خپلې ژبې دپاره زښته ډېر خدمتونه وکړو. اسیر صاحب په قام پښتون، په قبیله کاکړ سنځرخیل، علیزی شموزی، الادادزی و. پلارنی وطن یې کلا سیف الله ده او له تیرو 100 کالو څخه په پښین ښار کې میشت و او دلته یې ادبي خدمتونه ترسره کول. اسیر صاحب محترم تر ټولو لومړی د پښتو د زلمیو شاعرانو تذکره چې د احساس سترګې په نامه ده، دغه ادبي زیار یې وکیښ او په دغه کتاب کې یې چې د احساس سترګې په نامه دی 71 پښتني ځوانان زلمي شاعران را یوځای کړل او په خپل قام او په پښتانه یې وپېژندل.
په دې کې بشپړه د شاعرانو د ژوند حال او د هغوی کلامونه شامل دي. د یادونې وړ ده چې زموږ د نن په دې محفل کې را سره قدرمن پروفیسر فیض شهزاد صاحب تشریف لري او له ما سره په څنګ کې جمیل الرحمن انځور چې د اسیر صاحب دویم زوی دی. اسیر صاحب د خپل مرګه پس 6 زامن شاته پریښي دي چې مشر زوی فضل الرحمن لایق او جمیل الرحمن انځور دی چې دواړه پښتو ډېره خوندوره شاعري کوي. عزیز الرحمن، عبدالرحمن، خلیل الرحمن، نجیب الرحمن دغه ځوانان یې تر شا پرېښي چې اوس هم ورپسې ادبي خدمات او د پښتو ژبې چوپړ ته یې ملا تړلې او خدمتونه یې کوي. اسیر صاحب په خپل ژوند کې خورا زښته خدمتونه کړي دي. د سویلي پښتونخوا له ژوبه یې نیولې تر چمنه او تر کوټې پورې بې شمېره شاګردان دا وخت موجود دي او ډېر خلک یې ادبي خدماتو ته منونکي دي. اسیر صاحب په خپل ژوند کې تر ټولو لومړی د احساس سترګې چاپ کړي او بیا یې دویمه تذکره د روشن اوکتې آت په نامه چې شنه ځلاند راټوکېدلي لاسونه یا په اسانه ژبه کې روښانه راشنه سوي لاسونه په دې کتاب کې چې په اردو ژبه باندې تذکره ده د ټولو شاعرانو تذکره په اردو سوې ده. په دې کتاب کې چې د روشن اوکتې هات په نامه دی 104 شاعران د خیبر پښتونخوا او د سویلي پښتونخوا را یوځای سوي دي او د هغوی حال دی. په دې کتاب کې اسیر صاحب دا زیار کښلی دی چې د نورو ژبو په لیکوالو په پنجابیانو یا په اردو دانانو باندې خپل دغه لیکوال او شاعران وپیژني چې د پښتو ادب بیا هم سمسور دی، بیا هم روښانه دی او په پښتو کې چې کوم لیکوال او شاعران پښتو ژبې ته کم خدمت کوي دغه ټوله و پنجابیانو ته او د اردو ژبې لیکوالو ته ورمعرفي کړي. نو تر ټولو لومړی زه شهزاد صاحب ته بلنه ورکوم چې د احساس سترګې نومي کتاب باندې دی خپله لومړی ابتدایه وینا وکړي او بیا به د دې کتاب بشپړه جاج واخلو. او موږ وړاندې هم ویلي دي چې د دې کتابو جاج ډېر وړاندې اخیستل سوی دی، خو موږ یې فقط په دې خپرونه کې پیاوړي لیکوال دا کوشش کوي چې خالي دویم واره په تاسو باندې خالي تعارف وکړو او په تاسو یې وپېژنو چې په دا کتاب کې څه دي، په دا کتاب کې څه چاپ سوي دي او څو شاعران دي او تاسو یې د نن په مارکیټ کې ترلاسه کولی شئ. شهزاد صاحب د نن په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلی وایم. کور ودان تیمورشاه کمال صاحب یقینا ستا خدمات او بیا د پیاوړي لیکوال د 25 یا د دې د زیات کلو زما پر نظر دی چې هغه علمیم دی، ادبیم دی، تنقیدیم دی، ګټور هم دی. دا داد و دا تحسین حق لري او باید چې موږ په ډېر لوی زړه تا ته، ستا ملګرو ته، ستا ادبي ټولنې ته موږ ډېر دا درکوو. مننه. او دلته خبره راغله د تذکرو ده چې تذکره زه یې ورته ووایم
که هغه ادبي وي که هغه تاریخي وي هغه تاریخي یو حیثیت لري او اسیر صاحب یو داسې لیکوال یو داسې شخصیت یو داسې فنکار چې زما په خیال هغه د هیڅ رسمي تعارف محتاجه نه دی چې ادیبان او لیکوالان یې د خپلو مستندو تصانیفو په حواله پېژني شاعران و لیکوان یې د خوږژبي شاعر او د ښه انسان په حواله پېژني او دلته تا داسې سوال وکړي کښې درښوی د احساس سترګې نامې تذکره چې دا یقینا په پښتو ادب سویل پښتونخوا څه زموږ ټوله وطن په دا تذکره پسې هم ګرځي هم یې ضرورت دی په دې او یوه یادونه زه بله وکړم شهزاد صاحب چې دا دویم ټوک دی دویم وار چاپ سوی دی یو وار چې چاپ سو د مارکیټه څخه مکمل ختم سو نو بیا اسیر صاحب دویم وار چاپ دا دویم وار هم سولو بلکې زه لږ اضافه کې وکړم چې د دریم وار ته هم لاړی بلکل په دې لاړی چې په دې کې کوم شعرا زه پېژنم دا شیدایانې پښتو ادب په شین و چې په اسیر صاحب یې سرپرست الله و ارباشاد راز محمد راز ورسره صدر و او جرنل سکرټري چې و غلام محمد غلام صاحب و او زه درته ناست شهزاد هم و میر عالم میر صاحب هم و دلته یوه خبره زه دا وکړم چې شاعر ته هر چا خودپسنده ویلی دی ځان خوښ یې ویلی دی راز صاحب ورته ویلي غلام صاحب ورته ویلي ما ورته ویلي دي چې ته د خپلې شعري مجموعه چاپ کړه ډول نه دغه ځوانان چې کوم دي د دې حوصله افزایي پکار ده د دې تعارف پکار دی تا دلته خبره کښېښوله چې د ژوبه څه د چمنه پورې زه یې لږ نور اضافي کوم چې د ده د شاګردانو په حواله ته دا وکړو لیکن د ده شاګردان چې کوم دي د خیبر پښتونخوا سره هم په هغه شپو کې خط و کتابت و خپل غزل به په کتابت خط کې ورواستوله دلته به اسیر صاحب اصلاح کړله او هغه شعرا او په هغه شعرا کې زه پېژنم اوس پروفیسر ډاکټران دي او خپله زبیر اسرت یو نوم دی په پښتو ادب لوی نوم دی ډېر لوی نوم دی چې چیرته دا ما ویني ما اوري د دا زبیر اسرت په دغه تذکره کې د ده ذکر او د ده خط د ده هغه شی تر اوسه پورې موږ سره محفوظ دی بیا د ده په شاګردانو کې نوم بیا وانخو چې د ژوبه څه تعلق لري نه صرف دا چې د خپل وخت ښه وکیل او ډېر معززه جج بیا د ده په شاګردانو کې ډاکټران دي بیا د ده په شاګردانو کې پروفیسر دی چې ژوندی ثبوت یې پروفیسر فیض محمد شهزاد نو زما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې دا صرف تذکره نه ده دا درست تاریخ دی دا درست تعارف دی او دا ډېر لوی کار دی دا د زمانو حصه جوړېږي نن پر دغه کتاب چې ماته د هره ځای څه ټلیفونونه کوي ډېر خلکو سفرونه کړي څوک د امفیل د مقالې حصه ګرځوي څوک د پي ایچ ډي د مقالې په تذکرو چې لیکي او بیا په پښتو ادب کې ډېر کم داسې شیان دي چې هغه دې میدان وګټي دغه میدان وګټي داسې وګټي چې تاریخ د پښین رنګه ښار دا د اسیر صاحب عظمت دی چې را روانو نسلو ته یې نه صرف دا چې پښتو ادب پښتانه شورا پښین بلکې د دې وخت کم ذهانت چې دی د دې وخت کم ټیلنټ صلاحیت چې دی دا یې په زمانو کې در محفوظه کوي او بیا چې ما لکه څرنګه د شیدایانې پښتو ادب دا د اسیر صاحب د دې سرپرست الله د دا شیدایانې پښتو ادب زیر اهتمام زموږ اولنی د شیدایانې پښتو ادب زیار د اسیر صاحب چې کوم دی هغه دا تذکره د احساس سترګې دي او دا په 1984 کې پر دې کار شروع شو او د هغه وخت او د موجوده وخت در ټولو منور کاتب چې هغه هم اتفاق راز محمد راز دی چې اوس هم آیات ژوندی دی او په داسې خوندور لیکایي کې دغه کړی دی
چې هر لیک چې کم دی هر لفظ چې کم دی نه هغه د لیدلو او د خوندو دی او په ډېره ګرانه بیه دا چاپ سلو او ګران یې موږ څه کوو ګران په دې حواله چې دا اوس یو دومره ګټور شی دی نه چې شورا پسې ګرځي چې له ما چې درته وویلې چې پروفیسرز په دې کې شته ډاکټرز په دې کې شته ججز په دې کې شته سیول سوسایټي یو رنګ 80% چې په هغه شپو کې ځوانان وو نه اوس د معاشرې او د ټولنې پر جبین خالونه دي هغه خپل په دغه شان او د اسیر صاحب په دغه زیار ویاړ کوي فخر یې کوي نو بیا زه دا وایم چې د اسیر صاحب کار د اسیر صاحب د پښتو ادب سره د پښتو شعر سره د پښتو ژبې سره د ده چې د کومې مینې انداز و او څومره درناوی چې ورته لري د هغه زنده ثبوت ژوندی مثال چې دی د ده دغه تذکره ده بلکې دا یوه تذکره هم نه ده موقع به شي د ده بله تذکره هم شته چې هغه په اردو کې ده او ډېره زوروره ده او بیا زموږ پښتونخوا او لوی کور وطن افغانستان په دغه کتابو په دغه تذکرو پسې راځي او اسیر صاحب د خپل ځانه سره سره شین پښتو شعر تاریخ شاعر وخت د زمان حواله کوي او په زمانو کې محفوظه کوي نو زه د اسیر صاحب په کوم کار وګایرم د ده تصانیف مستند دي د ده کلم چې دی منور دی د ده کلم چې کوم دی زورور دی او داسې زورور کلم یې دی چې ډېر دنیا څه ډېر خلک یې ځان ته متوجه کړو وپښین ته کستا یاد چې کمال صاحب چې کله دغه 2-3 نومونه ما واخیستل لکه اسیر صاحب استادزاده حمید الله صاحب راز صاحب داولان صاحب عبدالکریم بریالی صاحب الله دې ژوند ور وڅکي نه او چې د اسیر صاحب کمال کوه چې دی راته ژوندی و نه ژوب مې هم لیدی چمن مې هم لیدی کوټه مې هم لیدله او اوس د هغه په صورت کې دغه ورور تیمورشاه کمال یې دی زامن په زرمان لایق جمیل انځور یعنی یو طرف بیرته د اسیر صاحب د کمبلې سره د کور سره د چوکاټ سره د پښتو ادب خدمت چوپړ او ژوندی ورځ هغه زه تاسو ته یو بیا افرین وایم اسیر صاحب سره د الله شکر وکړي ټول ورو سره د الله شکر وکړي جهان جهان منن که چیرې بل یې داسې کمی کې پاته سوي زما څه پوښتنه کولی شي زه جواب درکوم انشاءالله نو د احساس په سترګې کې شهزاد صاحب چې د کومو لیکوالو ذکر سوی دی یا کوم کلامونه را یو ځای سوي دي په هغه کې د دوی د کلام سرسري جایزه هم اخیستل سوې ده او د شاعر فکر هم په نثر کې اظهار سوی دی او بیا د هغه نمونه د کلام هم موجوده ده د زیاته د حوصله افزایي خبره دا ده چې د احساس په سترګو کې چې کومو زلمي شاعرانو خپل ځان په لومړي سر کې لیدلی او اوس پر کم مقام باندې دي نو هغه به دا احساسوي برته چې زموږ دغه پرمختګ د احساس د سترګو له ثوابه دی او موږ چې اسیر صاحب وهڅول ودې ته چې په دې تذکره کې موږ ځای کړو او موږ یې راوستلو موږ د شاعر په حیث باندې متعارف سولو نو په یوه معنا باندې هغوی خلک ودې ته وهڅول سو وتړل سو چې د ادب او د شاعرۍ خدمت تر پایه پورې وي زه به دا خبره وکړم دا تذکرې دغه شی پیدا کوي چې چونکې په هغه شپو کې کتابي رجحان ډېر کم او چې کله کتابي رجحان خصوصا دغه تذکره چې راغله په دې کې دوې ګټې دوې فایدې و پښتو ته پښتو ادب ته ورسېدې کوم چې شاعر و هغه کوشش وکړي چې زه ثابت شوم چې زه شاعر زه ثبوت شوم او زه ثبوت شوم ما باندې ګواز ما دا تذکره ده هغه په علمي حواله هم نه مو وګټئ په ادبي حواله مثلا په دې کې میر عالم میر صاحب دی د وخت یو څوک دی په دې کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقي دی چې ځوانان الکوان وو په دې کې دا تر ډېر نمونه دي ډاکټر دی پروفیسر دی او جج دی بالکل یعنی دغه کتاب هغه ته د سبا د رڼا هغه نوید ورکړي زیری ورکړي او کله څنګه چې تا یوه خبره یاده کړه
چې اسیر صاحب د تذکرې په لیکلو په بنیادي چې کوم موضوع دی دا هر څه خپل یو اصول وي د مرویجه اصولونه یعنی د مرویجه اصولو ته دا تذکره وکړه ځکه چې چاته شهزاد پکار دی چاته کمال پکار دی چاته لیوال پکار دی چاته صاحبزاده عبدالله صاحب چاته راز محمد صاحب هغه دغه کتاب ته راځي په دې کتاب کې د تاریخ پیدایش سیواخ د پر فن باندې خبره سته د پر شخصیت باندې خبره سته د پر نظر یعنی یوه تعارفي انداز ورکړی دی دویم بیا د اشعار ورکړي دي بیرته د غزل ورکړی ده نو دا د امپیل چې کوم سکالرز وي هغه خپل نقطو پسې ګرځي او دغه کتاب چې څومره په پښتو ادب کې مقام پیدا کړی دی په اولنۍ دور کې او تر اوسه پورې زما خیال دغه نظیر نشته نو یو کار دی نو دغه کار ته باید کار وویل سي او دا کار په پښین کې سوی دی او د پښین ارڅوک پرې د دې کتاب دغه چې دی خدمات چې دی هغه تلپاته دي د یو دور سره د یو وخت سره تعلق نه لري دا به تاریخ په وخت باندې راپورته کوي او دغه شاعرانو پیژندګلوي به کیږي دغه شاعرانو تعارف به کیږي او دا به راتلونکي نسل ته یو یادګار وي چې څنګه په اول چې کله دغه تصنیف راغلی و بازار ته و دکان ته و مارکیټ ته چې څنګه هغه وخت ویل سوی دی دغه څخه زیات پر روان وختو کې ویل کیږي په دې چې دې ته موږ د ریفرنس د حوالې بک ورکوو کتاب نه ورکوو او تذکره یو داسې کار دی نه چې ډېر دا د سعادتمندۍ ده چې د اسیر صاحب په برخه سوله ورنه لیکوالان خو ډېر وو لیکن په دې کې دا خبره ده راله او دغسې اجتماعي کار شهزاد صاحب زموږ په سویلي پښتونخوا کې په خاصه توګه تر اوسه پورې نه دی سوی چې بل څوک دا دعوه وکړي چې دا کار تر دې لومړی ما کړی وجه خو دغه ده که چا کړی دی هغه د لسو پنځلسو شورا په یا د منظور نظر خلکو په عقله باندې کړی دی په دې کې هیڅ توپیري چلن نه دی سوی په دې کې هیڅ تعصب نه دی سوی د ټولې سویلي پښتونخوا که لوی شاعر دی که وړوکی دی که سینیر دی که جونیر دی ټول پکې یو ځای شوي دي در وښیم چې په دې کې وسیع النظري دغه وسیع النظري ولې ادب چې دی هغه کائناتي دی دا د ادب د کائناتي موضوع مطابق تخلیق سلو په دې کې د اسیر صاحب د ذهن وسطونه ښکاري کیږي په دې کې د شیدایان پښتو ادب چې کوم ټولنه وه د هغه عظمتونه ښکار او نو به ولې نه ښکاري چې راز محمد راز رنګه سړی کې وو اسیر صاحب په خپل د دې سرپرست الله او غلام محمد غلام رنګه او زه کشر څوک ورسره وم په غوږچینې لیکن دې وسط چې پیدا کړي او دې کې دا وصولو په دې کې چې زه نمونه در واخلم چې صرف ځوانان نه د هغه وخت پوهان شورا چې دي او زه تذکره اوس نه کوم چې کوم وخت موږ د چاپ مرحلې ته ورغلو په هغه وخت هم د سویلي پښتونخوا شورا چې وو موږ ته خطونه خپل دغه لیکلي وو چې موږ یو طرز په دې کې چونکې دغه انډکس یعنی هغه پیرس لیکل سوی وو هغه شی د چاپ وتل دنیا جدید دنیا نه وه دنیا برته زر خبرګېدنه وو نو هغه در اوسه پورې زموږ ارمان هغه شورا چې کوم دي اسیر صاحب کول ورسره وکړي چې دا به زه در اردو کوم د هغه تعارف په اردو تذکره زما در روانه ده تاسو سب او زه پر ګواه یم چې هغه اووم کې ځای سولو څلور نور بیا رالو د هغو په ذریعه هغه هم کې ځای سولو نو دا کې د اسیر صاحب او د شاعران پښتو ادب وسیع النظري ښکارېږي او نور ادبي ټولنو ته او نور لیکوالانو ته دغه احساس بلکې زه دا وایم چې دا احساس یې هم ورکوي نه چې د ځانه سره هغه لیکوالان هغه شورا چې په حیثیت وو په رتبه وو په پیسه هغه په خپل کاروان کې د ځانه سره روان دي
نو په دې کې یو پټ میسج دغه هم و، دا سایلنټ میسج هم و. خدای دې وکړي چې زموږ نن لیکوالان د ځان پر ځای راتلونکی کول د دې قدر وکړي، د دې قدر وکړي او د احساس راسي چې زه خو یم چې یم، نه لیوال سته، انځور سته، بل سته مقام رتبه یې دا نه ده چې د تخلیقات یې سته. نو ولې زه داسې نه وکړم چې د دوی تخلیقات راټول کړم او زه یې ورچاپ. او شاعر ته خو نو د قام سترګه ویل سوې ده او سرمایه ویل سوې ده، صاحب حیثیت سته، ګرد خو نو د چا یا د لیوال یا د چا رنګه خو نو نه دي نه. هغو ته زه د دغسې ستا په توسط چې تاسو مهرباني وکړئ، نه که شورا یاست یا که په بل شهرت کې ډېر ښه شاعران پشین ښار لري نه، او ډېر قامونه یې نازوي، ډېر علاقې د پشین په ښار کې دا اوس پیاوړي لیکوال دا نیت لري شهزاد صاحب چې موږ کومه دوره چې تېره سوه، اسیر صاحب چې کوم شاعران یا په احساس په سترګو کې را یو ځای کو یا په روشن نقطې حاد کې را یو ځای کو، پیاوړي لیکوال هم اوس دا نیت لري چې دا د هغه دورې څخه کم دویمه دوره را وروسته شاعران دي، ځوانان دي، زلمیان دي او تر اوسه پورې په چاپي رسنیو کې چاپي اثار نه لري. پیاوړي لیکوال دا هڅه کوي انشاءالله، الله دې توفیق راکړي چې موږ دغه پاته شاعران بیا د یو داسې تذکرې په شکل کې را یو ځای کو، چاپ یې کو او معاشرې ته یا ټولنې کې وسپارو. خبره وایم تا چې د کومې خبرې اعلان کړی دی هغه معملي ما بیا لیدلی دی، چونکې ستی دغه پروګرام یا ستی دا ویل یا ستی دا لیکل زما مخکې نه و راغلی، چونکې اوس تا وویل نو زما یقین دی چې دا به کېږي. او که دغه کار تا وکړي نه لکه اسیر صاحب دغه سعادت په بیرته د اسیر صاحب په کمبله، دا سعادت په بیرته د پشین، دا سعادت په بیرته د دې ضد شورا او خصوصا ستا پیاوړي لیکوال ته پاتې کېږي. کله نن چې مونږ په شیدایانې پښتو ادب او په اسیر صاحب په کار سبا به په پیاوړي لیکوال او په تیمورشاه کمان به وي او په هغه کې به د هغه او زه ستا په توسط سره و تا ته وایم زما د قلمه سیوا کې د هرې خوا پورې چې کوم ضرورت و هغه زما ستا سره بیا کول دی. زه ستا سره مرسته کوم، زه ستا سره مدد کوم، په خاطر یې د پښتو کوم، په خاطر یې د قامولۍ کوم، په خاطر یې د وطن کوم. او اوس خبر یم د وطن دی او وطن به اوس خبره دا د شهزاد صاحب چې دا فقط دا معنا نه ده چې پیاوړي لیکوال به دا هر څه کوي. دا پیاوړي لیکوال فقط یو تګلاره جوړوي، یو محفل جوړوي، په هغه کې موږ د پښین او د اطرافي سیمو چې څه لیکوال او شاعران دي ته شاید دي چې زموږ سره په مختلفو ادبي پروګرامو کې، په مختلفو ناستو کې، په مشاعرو کې شرکت کوي چې د پیاوړي لیکوال نه دي. موږ یې تر خپلو ملګرو زیات قدر کوو او موږ یې تر خپلو ملګرو زیات نازوو او موږ دا غواړو چې زموږ نوی کول ته موږ حوصله افزایي ورکو، ډاډګیرنه ورکو چې بدزړی نسي، خاطوری نسی، شاعري مخته بوزي او خپلې ادبي هڅې جاري وساتي. ستا کمال دا دی، کمال لکه تخلص چې د کمال دی، د پیاوړي لیکوال کمال هم دا دی چې بلا تعصبه د هر تنظیم سره، د هر علاقې سره، د هر خاورې سره تړلی شاعر لیکوال ما ستا په سټیج لیدلی دی، ما ستا په سټیج اورېدلی دی، تا پر خپل سټیج موقع ورکړی دی. دا خو ستا یو بله پیلو ده. دویم دا و چې کوم ته دا شی وکړي د دې ما اعتراف کړی، زه اعتراف کوم دا د پیاوړي لیکوالو ده. دغه د پیاوړي لیکوال دغه دویم بهیر د تذکرې د کسي انشاءالله دا به د پښتو خدمت هم وي، په پښتو ادب احسان هم وي او دغه شی چې کوم دی هغه میسج چې تا وویل و نورو ته ورته احساس دی چې زه خو دا کوم ته دا ځای زه تللی سلامونه نو ستا هم زمواري جوړېږي در دا ځای پرې نو ستا د پیاوړي لیکوال پیاوړي لري او ستا کمالات د دوی کمال وګرځي، تا ته د الله ژوند ورکړي نه او پښتو چې څومره کوې د غومرې لږ ده
خو تاسې په خپل په دغه مساعد حالاتو کې چې بلکې زه یو بل شی د پیاوړي لیکوال در وښیم چې اردو ادب والا او بلوچي ادب والا فارسي ادب تا صرف د ادبي محفلونه نه دي کړي، زه ستا د پیاوړي لیکوال ته رابللی یم. زه پر ګواه تا تنقیدي نشستونه کړي دي، تا د غزلې تنقیدي جاج اخیستی دی. هغه جاج صرف د غزلې نه و، هغه د زده کړو د سټډي سرکل نوم وایي. تا دا شعور هم راوستلی او تا طرحي مشاعرې کړي دي، تنقیدي نشستونه دي کړي دي. تنقید اوس د یو ادبي چې کوم مجلس وي، غونډه وي، یعنې هغه دغه تنظیم چې وي دغه کار دغه دی ادبي نشستونه کول، ادبي محفلونه جوړول. او بیا چې په دا تیرري صورتو ته ته رالې کله چې وویل شولو چې موږ پر روان وخت کې نه او په زر وخت کې دا نظر لرو چې تذکرې ته د اسیر صاحب آباد که دغه سلسله وکړله، د اسیر صاحب روح به په قبر کې خوشحاله وي انشاءالله. ستا ضمیر به په تاریخ کې تا مطمئنه ساتي او موږ دې مرستیال یو، موږ دې ملګري یو. الله دې تا ته، ستا کورنۍ ته او سره طاهر لیوال ته چې زموږ کیمرامین دی هر وخت موږ نازوي، خدای دې ونازوي. قدرمنو لیدونکو، د قدرمن پروفیسر فیض شهزاد صاحب زرینه وینا مو د احساس پر سترګو باندې واورېدله. نو په همدې هکله زه اوس د عبدالباري اسیر صاحب دویم بچی جمیل الرحمن انځور څخه دا هیله کومه چې د اسیر صاحب د شاعر سره سره د یو پلار په حیث باندې د تا سره خپله زندګي څنګه تېره کړه. د دا ادبي خدمات خو پر خپل ځای وو، خو ټولنیز ژوند چې د یو پلار او د زوی په منځ کې تېرېږي، نو ستا د ده سره زندګي څنګه تېره سوله او په هغه کې کم خجلتونه وو، په هغه کې کمه مینه وه، په هغه کې په شخصي ژوند کې د ده رویه، اخلاق او د پلار په حیث باندې د زوی سره چې کومه زندګي وه د څنګه تېره کړل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني او دا ډېره ادبي غونډه او ډېر ښایسته خپرونه ده او دا خو ډېره خوندوره. دا یو وخت کې یو پی ټي وي سټیشن به کوله مګر بیا هغه دغه ختمه سوله. کمال صاحب عرض مو دا کاوی بابا خدای بخښلی، هغه الله دې وبخښي، هغه زموږ سره یو داسې موږ داسې نه ویلې چې بابا دی، موږ داسې ویلې چې لکه یار دوست د موږ سره داسې لکه څنګه چې د شاګردانو سره یارانه او دوستانه وه یا د یارانو سره هم موږ سره په کور کې هم دغسې یارانه او دوستانه وه. خو داسې وو چې که څوک راغلی هم به موږ ته چې به وکتل چې اسیر صاحب دغه ستا څه دي، که چا نه پېژندلو هغه به ورته ویل چې دا مې زامنان دي. وایي ته خو داسې ورسره دغه کوې لکه یاران. ورته ویل دا زما یاران دي، زویان مې هم دي، یاران مې هم دي. خو خبره داسې ده چې د ادب په دغه کې زه ډېر نږدې ورسره پاتې سوی. خبره داسې ده چې دغه د احساس سترګې کتاب چې په کال 1985 کې د چاپ کوي، بیا د هغه بعد کې نو وسایل کم وو او خرچه یې غوښتله دا کتاب، خو یو چا چاپولی نه ور، خو ده په اپنې مدتات چاپ کړي. بیا دا کتاب بالکل یو دانه بله د ما سره هم نه پاتې سوی په دغه کې په ریکارډ کې. خو بیا داسې وو چې په کال 2021 کې زه دا ما کتاب سره غونډ کې دا ما ملتان له ویوړي، په ملتان کې بیا ما دویم ځل دا بیا ما چاپ. نو داسې دی چې د ریکارډ سمې هم نه ایستی چې داسې دی که یو چا ضرورت وي هغه ته معرفي کوم، هغه ته ورکوم چې هغه یې ووایي چې هغه په هغه وختو کې د څو قدر کار کړی دی د ادبي دغه دپاره. خو خبره داسې ده
چې دغه کتاب دویم ځل ما چاپ کړی. صحیح. یعنی دغه یعنی دوه ټوکه چاپ سوی دي. لومړی 1500 چاپ سو او بیا دویم وار 1500 چاپ سو. دا پته کې وکړم خو چې اول وار دا پتا کلر کې وو، دویم وار داغه ټایټل دی داغه شی دی په سپین کلر کې بل لږ هغه سپین کلر هغه څو دانې چاپ شوي ولو هغه ته موږ دویم ټوک وایو. دریم چې هم په داغه تا به هغه اولنۍ کې نو ما دغه سپین کلر هم زه دریا بالکل هغه کې چاپ کړی دی. بلکې ریسرچ دا روان دی چې په سویل پښتونخوا کې تذکره نګاران هغه تذکره نګاران کې اساس صاحب ته د اعزاز ته د اعزاز صاحب پورته د اعزاز اساس چې تذکره نګار هم ستا او شاعران چې دا ما په دې باندې چې دا د ریکارډ سره ولاړ نشي یعنی دا مې چاپ کړی. اوس کچيري لوستونکي وغواړي چې د احساس سترګې ترلاسه کړي نو به چیرې ترلاسه کړي؟ هغه به د ما سره به رابطه وکړي، زه به ورته میسر کړم. صحیح. د دې په کتاب په اخر کې چې د دویم وار چاپ کړی ما هغه یادونه ما ورکړې ده او یادونه په دې یادونه ما ورکړې کله چې به دې کتاب ته ضرورت دی نو هغه په دا نمبر او د اساس صاحب د زوی څخه دا بلکې کمال صاحب دا وایم چې د هر چا ضرورت دی ستا په توسط کې راځي او چې علمي وي ادبي وي د تیسیز وي د ریسرچ وي بالکل ستا او د ما سره رابطه کولای شي. د تیمورشاه کمال سره رابطه بالکل دا کتاب د تیمورشاه کمال د لاس څخه تاسو دروړل. قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو واورېدل د اسیر صاحب لومړی تذکره د احساس سترګې دغه کې په دې تذکره کې 1 شاعران اسیر صاحب را یو ځای کړي دي، د هغوی د ژوند حال دی او د هغوی د کلامونو نمونه ده.